څه حادثې شولې پیښې د اکرام سره محترم اکرام الله ګران صاحب ته خواست دی چې هغوی تشریف راوړي او خپل غزل تاسو ته واوري. اکرام الله ګران صاحب. السلام علیکم. دا مشرانو دا بد نتیجې چې په اخره کې راوتی شي نو ټول خلکو سرونه هم ګنګه شي او مشرانو هم سرونه ګنګه شي. خو دا ډېره مننه، ډېره ځکه چې د زلمو وخت دی او پکار دا دی چې زلمي رامخکې شي. زه به دغه زوړ غزل نه یو مخکې یو شعر ووایم چې مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، شرمخان ډېر دي انسانان مو په نظر نه راځي. مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، شرمخان ډېر دي انسانان مو په نظر نه راځي. او دا زوړ غزل به ویم چې په واورو دا رڼا ورته لګوو په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان راخواره شپه نه کړله، په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان راخواره شپه نه کړله. او د محبت د قتل دنیا له قربانه خیږي، د محبت د قتل دنیا له قربانه خیږي، مونږه د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله. د محبت د قتل دنیا له قربانه خیږي، مونږه د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله. او چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنرنامه نه کړله، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنرنامه نه کړله. او مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږ د روزګار په سپوره ژبه خوله خوږه نه کړله، مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږ د روزګار په سپوره ژبه خوله خوږه نه کړله. او مونږه د ژوند د خوشبویو په تکل رک لیوني، مونږه د ژوند د خوشبویو په تکل رک لیوني، مونږه د زلفو په سایه کې سازمه نه کړله. مونږه د ژوند د خوشبویو په تکل رک لیوني، مونږه د ګل په توري خپله سادمه نه کړله. بل کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله، کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله. او ماسره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبدله نه کړله، مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبدله نه کړله، په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان راخواره شپه نه کړله. والسلام. دا ډېر ګران اکرام الله ګران صاحب و چې زه کوم شاعر رابلم د هغه د پروګرام سره د مینې پته به شاید تاسو ته ولګي چې هغه 12 غنټې پیدل سفر کړی دی او خپل د مصیبتونو نه او د هغې نه ځان راوښکلی دی، نو نور هغه سره تعارف محتاجه نه دی، تاسو ټول به یې وپېژنئ.
نو زه بلنه ورکوم محترم افضل شوق صاحب ته د بلوچستان کوټې نه چې هغه راشي او ستاسو په مخ کې خپل کلام واوري.